حضرت اسلم رحمه الله د نامه به تاسو خامخا اورېدلي د امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه خادم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې شام ته راتلی نو دوی په اوښ سپور ډېر ناشنا دا کله به وارې د خادم هم راتلی یوه بله به دی و د نوبت و بیا به د خادم نوبت و. غیبي چې په دغه پلا چې د شام خلکو ته رارسېږي غیر د استقبال لپاره وتلی دي. په دې ټیم کې نوبت د خادم دی، خادم یې سپور کړی دی، د اوښ تر مهار نیولی دی روان دي. د نن اخري زمانې په نامه مسلمانانو واورئ د پند او د عبرت لپاره د زړګي په غوږو دا خبره د موټران والا د مرسیډیز والا هغه خلکو چې د کوټۍ او د بنګلو غم سهار و ماښام ستاسو په زړونو ننوتلی دي. د غالۍ او د کوربچو نه بغیره بل څه پېژندئ نه. د آخرت په نامه هسې یو خیال درکې شته په موږ تاسو کې، څوک دې نه خفه کېږي. نو خلکو د ده په باره کې د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه باره کې دا چې میګویانې شروع کړې چې دله دا مناسب نه ولو یوه پلای خادم ته وګوره د اوښ تر مهار رانیولی دي، دی بربشور سره روان دی، دی خو شاه دی، دی خو پلان دی، دی خو پلان. دویمه پلان د شاه او د یو امیر لپاره د اوښ سپرتیا د لغبه یو بهترین آس پکار. زموږ ستاسو لپاره څه پکار دي؟ څوک دا وایي چې زما د غړي کې خوند بد دی، څوک دا وایي چې زما لپاره یو ښه مناسب موټر نه دی پکار او داسې او داسې. څه زموږ سوچ دی؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې د خلکو نظر هغه صرف پر هغه خلکو باندې دی چې هغه د هغه خلکو سواري ته ګوري چې د هغو په آخرت کې هېڅ حصه نه وي. ځکه دا تواجزو عاجزي کوم، ځکه دا کوم چې د خپل خادم سره مې دا حال دی چې یوه پلا د ده همواري ما اوښ تر مهار نیولی بیا دی اوښ روان کړی زه سپور یم. ځکه په اوښ سپرېږم، په ما د اوښو د آس فرق نشته. ځکه په یو عادي سپرلي سپرېږم، زما خو معتبر څه بدله الله پاک په آخرت کې راکوي. د دې خلکو نظر چې دا دی چې میګویانې کوي، د دې خلکو نظر یعنې د شام پر کفارو دی چې د هغو په آخرت کې څه حصه نشته. دلته که په مرسیډیز کې سپرېږي، دلته که په کوټۍ کې به اوسېږي، دلته که غورمې خورې، که چرمې خورې، که هر څه کوې، که مستي کوې، که ډولونه کوې، کوه ډولونه، خو د خپل کلي د خپل امام حال راواخله، د خپل قریب و قریبان د چا په حال پوښتنه مه کوه. ولې خو ته پیسې لرې، د ډولو د ساز پر ځای په لکاو لرې، د ملا او د مدرسې د پیس دغه خو مشهور او دغه رنګه د یو خپل قریب، د یو عزیز، د یو همسایه، د یو خوار د مریض پر ځای باندې غریب سي در په درسې خانه دي خراب سي. نو په ډول باندې ولې دغه ایزم پر هغو څومره پیسې ورکوي؟ څه ضرورت دی چې 10,000 40,000 روپۍ پر ځای؟ څه ضرورت دی چې پر ځان هم شپه وروڼه یې او خلک هم د خوبه باسي، خلکو ازار ته هم نه ګوري. څونه مستي در کې ننوتلی دی چې نه دي د خدای رضا په یاد کېږي او نه دي د مخلوق شرم درته درېږي، حیا درته درېږي. راځه بابا، یو سړی د خپلې بچانو دپاره په 40,000 روپۍ یوه ځانګو رانیولی سي، خو د ملا کره د یوې کټوې غوښې د پیسو یا د پښتنه یا مثال د هغو د بچان دپاره د یو ګوټ یا د یو یخ مثال درته هم که نه قریب دغه سپې راواخلئ، هغه سوچ په چا کې نشته.